علامه طنطاوي وایي زه افریقا ته لاړم، په افریقا کې مې یو قوم ولید. دې قوم کې عادت داسې و طالبانو ورونه، سړی د ډوډۍ په کور کې سړی تیاروي، د ډوډۍ کار سره دا سړی کوي، خو ښځه چې ده بیا دا شی چې را برابري ښځې کې، لکه د مسلمانانو د افغانستان د خلکو په عکس ده، ډوډۍ ښځه پخوي که نه. په هغې ټولنه کې څوک کوي؟ سړی ډوډۍ پخوي، دا شیان دوی ترتیبوي، خو شیان له باندې نه څوک راوړي، د ښکار د خوراکي شیان د راګټل دا بیا ښځه کوي. هر امت دپاره طالبانو الله یو شریعت ګرځولی، هغوی عمل پې باندې، هر چا خپل عادتونه دي. و یوه قبیله مې ولیدله طالبانو، په دې قبیلې کې ښځې ته هېڅ اهمیت نه و، هېڅ د سړیتوب په سترګه چا نه ورته کتل. ښځې به چې بچی وزېږاو، مېړه به یې اول وخت بچی به چې وزېږېد به د اول وخت کې ورغی، چې ورغه هغه یې ورته ویلې نر ده که ښځه، که ویلې به نر ده چې به په ګډېدا سو سړی، خوشحالۍ به ورته وکړلې، خوشحالۍ نه به د ښځې په دې څټ باندې خوله ور ولګي که نه. او که ورته به یې ویلې چې هغه ده دا نجلۍ ده، بیا به وایي غوسه باندې ووته، تر څو پورې به بېرته د ښځې کور ته نه راځي، تر څو پورې چې دا هلک دا نجلۍ غټه شي. طالبانو د جهل عادتونه دي انسانانو. او بله یو هغه مې ولیدله، وایي قبیله مې ولیدله، په دې قبیله کې عادت دا و طالبانو ورونو چې موږ تاسې خو نجلۍ هلک ته غواړو، هلته هلک نجلۍ ته غواړي. او بیا به چې واده کوو طالبانو، نجلۍ به هم چې څومره ویښتان په بدن دي یا به ټول خري، سړی به هم ټول خري، سر به ښځه خري، وریځې به خري، ټول به داسې شین مین غوندې خاندئ مه طالبانو. د انسان تاسې کې هم همداسې عادتونه شته، موږ تاسې په ټولنو کې شته. دا اوس په افغانستان کې داسې ټولنې شته که نه، هغه طالبان خپله ځانو ولایتونه پیسي، سهار چې ښځه غره ته لاړه شي که نه، لرګي راوړي په شا باندې بوټي راوړي که نه، او دوی نسوارو دلته ناست وي. داسې ټولنې شته په افغانستان. ټول کار طالبانو ښځې کوي، ټول سړی هېڅ شي هم نه کوي، بس نر غوندې ګرځي په کول کې هغه ورکړي څوک ته وایي ګلان. داسې طالبانو الله داسې امتونه ګرځولي دي. موږ تاسې په ټولنو کې هم دي طالبانو، دا اوس د موږ تاسې په ټولنه کې ښځې ته هېڅ د انسانیت په سترګه نه کتل. موږ خو وایو چې ښځه طالبانو د افغانستان په دې اوسنۍ ټولنه کې هم د سړیتوب په سترګه څوک نه ورته. د نږدې ورځو کې طالبانو ما سره یوه نجلۍ یو خبر شریک کړی، یو مشوره یې رانه غوښتلې. زه په رب قسم کوم طالبانو چې زه اوس دې ته ټول د ژوند مسله یې، او داسې نه چې یو عجیبه نادره مسله د طالبانو چې ټول عمر کې زه وایم چې ما اورېدلې یوه نادره او دم د افغانستان ټوله. اوس ما ورته ویلې زه تا ته یو مشوره کوم چې زه یو حل لاره تا ته درو، یعنې ټول عمر یې طالبانو تباه. دا داسې ټولنه ده. دلته بیا تا ته معلومات وسي چې ته د ټولنې مقتدا وګرځېږي، او تا سره انسانان د بیخي نږدې ورځ کې بېګا میسج درته کوي ما مسله څنګه ځان چې په سفر باندې ما ورته ویلي چې ته انتظار څه، خو زه وخت مې نه ده پیدا کړی چې زه داسې خپل فکر ځان سره وکړم چې دې ته د حل لاره څنګه پیدا کړم، دې د مشکل څنګه حل نه. دومره ده تاسو خو وایو چې مونږ داسې په هغه نه یې روان، ما ته پته شته هلته دومره ډېر ظلمونه شته. وان جادلوکا که چېرته دوی تا سره مجادله وکړي، فقل الله اعلم بما تعملون، ورته وایه الله چې د عالم ده بما په هغه شي باندې تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامه، الله فیصله کوي په مابین د تاسو کې په ورځ د قیامت، فيما په هغه شي کې کنتم فيه تختلفون. طالبانو ورونو دغه یو کتاب جوړ کړی سید جمال الدین الافغان رحمه الله، د کتاب څه ده تتمه البیان فی تاریخ الافغان نومیږي. د کتاب کې د افغانانو څه قومونه ښودلي، عادتونه یې ښودلي دي. اوس چې قوم ته وایي چې تاسې کې دا عادت ولا په توپک کې دي او هلته دا عادت پکې و. ما سره طالبانو دلته په وړه دوره کې یو طالب اوس مولا ده، بیا لویه دوره یې موږ سره وکړه. هغه وخت کې والد رحمه الله ژوندی د ده واده و طالبانو. په قوم کې عادت دا ده چې ناوې ورته راوړي 2 جمعې به دی تښتي، دا عادت پکې و. نو ما ورته ویلي چې ته داسې چل وکړه طالب جان وروره، ته دا عادت ونړوه. اورې خو یې ما خبرې که نه، ما ورته ویلې دا عادت ونړوه. وی شیخ صاحب دی مونږ قوم ده پښتو ده مې ویې نړوه، دی د سبق ډېر شوقي و، ښه طالب هم و. ما ورته ویلې ویې نړوه. وایي څنګه وکړم؟ مې مزه له کوره. وي ښه ځه. بس طالبانو ورونو چې واده یې وکړ، کور نه لا نه ډوم، د یوه جمعې کور کې تېره کړه، بله جمعه کور ته راغله. قوم پسې راجګ شو، پسونه یې تیار کړه. تا د قوم بېعزتي کړې، د قوم تیږه دې ماته کړې. قوم کې عادت دا ده، ما په یاد زه درته وایم طالبانو خبر خو اورئ، قوم کې عادت دا ده چې څوک واده وکړي، حیا دا ده چې واده یې وکړه له کوره به تښتي 2 جمعې، بیا پس له هغه نه راځي کور ته. اورئ خو ما خبر خو اورئ که نه، طنطاوین هم نقل نه در کوم، زه درته وایم.
دا تاسې وایي چې موږ هغه ټولنه ده چې علم پکې ده، دا ټولنه علم ده، دا د جاهلیت عادتونه موږ کور ته زنانه وې راغلې وې یو ولایت، موږ چې لاړلې موږ ته یې کور کې ویلي وایي ښځو له ښځو نه مخونه پټول که نه. بیا مو خلکو ته ویلی موږ ډېر ملګري ول ده څه چلو خوا کې نه طالبان هم ګور مخ پټوي. اوس به تاسې خپله ووایي چې موږ وطنو کې شته که نه، دغه نږدې څو ولایتونو کې دا عادت شته، ښځه چې را واده شي له خوا کې نه مخ پټوي، تر ډېره وخته پورې مخ پټوي چې څو اولادونه وشي بیا فکر کوم لکه څه کېږي. دا رواجونه دي. دلته طالبانو د ټولنه کې دوه قسمه علما دي، یو وی دي همدا دي وي دي، بعض علما وایي دا جاهلیت رواجونه ورک کړي له منځه یې ویسي، دا چی دلته طالبانو د ټولنه کې داسې همدغه تتمة البیان کتاب کې لیکلي یو قوم یې ښودلی، زه یادوم نه هغه قوم چې تاسې وګورئ بیا به یې ووینئ چې قوم څوک. وایي دې قوم کې به چې کله واده راوړ د زوم به طالبانو د افغانان خو مخکې ډېر بریتور ول، اوس هم د بریتونه د افغانانو د شرع نه خلاف دي، اکثر ګیرې باندې ډېر د سنت هغه کړي، خو طالبانو د ګیرې او د سنت د دواړو یو هغه وي. اصل د احنافو په مذهب کې برید کې طالبانو حق ده، حق دې ته وایي چې داسې ښکاره سي لکه خریلي غوندې، اصلي د احنافو اصلي رایه طالبانو دا ده. موږ بیخي دلته کته رالګېږي د دواړو طالبانو څنګونو ته چې اوس ناستو نه پوښتنه وکړي چې برید ولري، چې فکر ورته وکړي طالبانو له سونډې نه کته راتېر چې تا خو ستا ده نه ته څه سونډې خورې. پوه خو شوی طالبانو وایي داسې به یې وکړل چې واده به یې کور ته راوړ. سید جمال الدین الافغان وایي تتمة البیان فی تاریخ الافغان، عربي باندې ډېر ښه کتاب د طالبانو پیدا کې د پښتنو حالت به درته معلوم شي. دا برید به یې داسې وخوري، دا طرف برید به یې وخوري، پخواني پښتنو خو ډېر غټ غټ بریتونه هم برېتور ول، دا برید به یې وخوري. چپ طرف به یې برید وخوري، د ښي طرف به یې وریځه وخوري او دی به صاحب مبارک له کوره ووت. کله به چې دا برید له دې برید سره برابر شو بېرته څومره وخت غواړي او دا وریځه به بېرته راویښتان راشنه سوه له دې سره بیا به صاحب مبارک کور ته راغی که نه. څومره د جهل عادتونه وایي. اوس که هغه قوم ته ووایې بده پرې لګي. هلته تاسې وګورئ خپله به قوم په کې ویني ذکر کړی خد الحمدلله چې دلته د علم شعلې بلې سوې طالبانو ورځ تر بلو نه. ما تاسو ته ویلي ول طالبانو ډېر انسانان دي چې هلته جهل خپور وي، دوی ژوند پکې کوي. ډېر انسانان وي چې علم راسي بیا دوی مړه کېږي. ځکه دا اوس خلک ډېر چغېږي نارې راویله وابیان راغلي او پنجپیریان راغلي، پټ وابیان دي او ښکاره وابیان دي. طالبانو علم هلته خپرېږي، چې علم خپرېږي ځکه خو دوی نو خود به بغاري وایي که نه میاشتې بیا ټینګېدی شي چې باد راسي. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ الله فیصله کوي د تاسې په مابین کې یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون. الم تر ته نه وینې ان الله یعلم الله علم لري ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دي په هغه علم لري او په مځکه کې. ان ذلک فی الکتاب دا ټول معلومات دي دا په کتاب لوح محفوظ کې دي. ان فی ذلک علی الله یسیر دا په الله باندې آسان دي. دلته یوه ډېره ښه خبر طالبانو روح المانی کړې د حواشیو د شرح المواقف نه نقل کړی. داسې لیکلي کله چې معارضه د دلیل عقلي او د قرآن د دلیل نقلي راغلله نو ته داسې چل وکړه طالبانو ورونو چې د دې تطبیق وکړه. تطبیق دا معنا یوه نوعه تأویل وکړه په چا کې په هغه نقلي دلیل کې تاویل وکړه چې هم په نقلي دلیل عمل راسي او هم داسې په خبر پوه شو. کومه ښه خبره یې کړې دا ماغه دماغ خبر ده چې ما تاسې ته ویلې کله چې معاصره نړۍ کې طالبانو یو علمي پرمختګ خبر راغی لکه ما درته ویلې چې دغه د وحدت الکون مسله یا لومبی چې تیر سو د جاذبیت مسله چې دا کومې سیارې د لمر نه په جاذبیت باندې دغه علمي پرمختګونه چې دنیا کې نوي راغلل ته یوه نوعه له قرآن سره یې ټکر کوه مه د دوی تطبیق وکړه. یوه نوعه په قرآن کې تاویل وکړه چې قرآن هغه ومني. یو تاویل له تاویلاتو نه قرآن کې داسې وکړه چې هغه علم ومنل شي چې به د علم او د دین په مابین کې ملګرتیا راسي. نو چې ملګرتیا راغله د طالبانو ورونو بیا دین مزل کولی شي. وایه مه چې مخالف کفر مکتب نه کفر راوځي اخو تا له لاسه کفر راوتلی ځکه ته مکتب نه راشاته سوی تا روح خلکو د کفر پکې وراچولی ده. تا بیخي روح ته فکر شته نه چې علم به هم روح لري. اورېدلي دي کله ول چې دین او نصاب و کتاب به روح لري کله دي اورېدلي ول ته خو موږ هغه باندې مصروف ول. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا کله چې تلاوت شي په دوی دي موږ آیتونه واضح تعرف فی وجوه الذین کفروا ته پیژنې په مخونه د کسانو کې چې کافر دي منکر یعنی چې کله دا واضح دلایل په هغه کسانو چې کافر وي تی په تلاوت کې نو مخونه یې تروش غوندې شي
یقادون قریب د یستون بالذین چې حملو کی پغه کسانو چې تلاوت کوي په دوی دی منګایتونه. قل ورتویا افانبئکم بشر من ذالکم چې وردا وعد الله الذین کفروا وعد کړي الله په کسانو چې کافر دي وبئس المصیر بد جای دی ورتک دا جهنم دا. یعنی ته چې کله حق دلایل په باندې څوک کی وایي نو دای د سی غوسه غوندي سی قریبه سی حمله در باندې. نو اوس هم د سره طالبانو چې کله ته چاته دلایل میدان کې خبرې کوي نو چې غوسه وي کنځاوي کوي سپکې سپوري وي نو دا طالبانو د علم له آدابو نه دی هېڅ کله دې سره هغه مه کوئ. امام مثنوي لیکلي طالبانو ورونو وایي تروش دا تروشوالی شکر نه ده. الله په تا ما ته باندې څومره ډېر نعمتونه کړي که نه یو د الله باندې یو لوی نعمت تا ده چې ما ته الله علم راکړی خو که د علم ته تاسې نه وایي ناست طالبانو ما به چی کړي. دا انسان کې کله طالبانو چې خبرې را پیدا سي دا زړه کې چې وساتي طالبانو ډېر زوبلهیي نو دا درانده بارونه که تاسې مې د علم په مقدمه کې څومره ډېرې خبرې وکړي رایي ما په زړه بوجو طالبانو که داسې څوک نه وای پیدا سوي چې ما ورته کړي وای خبرې له ما نه اخیستلې وې بې زه زورولم سختې زورولم طالبانو ورونه خو ما داسې انسانان الله عز وجل راوستل چې خو انسانانو له ما نه خبرې واخیستلې وامو خیستې طالبانو که ومو نه منلې دماغه خبرې چې وې د زړه د دار د ورښتونې خبرې وې که نه وې لاس یې کوي نو وې که نه وې طالبانو نو زه طالبانو په دې خوشحاله کړله ما پرین دا د الله عز وجل د ما یو نعمت شو په ما باندې چې د ما ته زړه کې دردونه راچولي هغه زړه دردونه تاسې له ما نه واخیستل. زه په دې خوشحاله سوم چې امت کې دومره ډېر انسانان هم له ما سره د ما د فکر ملګري سول او د اسلامي امت ته یوه اراده وکړله شوی که نه شو دا د ما نعمت نو چې ما باندې الله نعمت وکړه د نعمت شکر به زه څنګه ادا کړم. دا تندی به مې طالبانو خوشحالي کتروش طالبانو. امام مثنوي وایي کتروش تندی طالبانو شکر وي نو بیا خو له سرکې نه لویه شاکره بیخي سته ده. سرکه څه ده طالبانو نو ټول عمر بیا څوک شاکره ده نو طالبانو ټول عمر خلاص تندی داسې ناست دي که نه خلاص تندی ناست دي که نه دا خلاص تندی ده د الله د نعمتونو شکر ده او که تروش غوندې داسې ناست دي که نه نو بیا خو نو په ټوله دنیا کې له هغه نه لویه شاکره نسته له سرکې نه. خو و طالبانو داسې نه بیا به تاسې ما ته وایي نو خو طالبانو انسان خو سړی کېږي که نه چې سړی سي نو خود سي بیا طالبانو کرا راټول سي هغه بوره نه ده طالبانو دا خوشحاله ده ډېره بوره چې سړی وخوري طالبانو داسې تروش سړی چې وخوري را داسې سي که نه تروش داسې سي دی کې طالبانو همداغه ده خوږ چای چې وخوري داسې خوري نه داسې او چې سړی هم سي طالبانو داسې کېږي بیا چې فکر ته پام وکړو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ بیان کړل سوی د مثال فاستمعوا له دی مثال ته غوږ ونیسئ. ان الذین تدعون هغه کسان چې تاسې رابلئ بغیر د الله نه بوتان یادئ لن یخلقوا ذبابا دوی نه د پیدا کړی موچ ولو اجتمعوا له که دا ټول خدایان راجمع سي چې یو موچ په جوړ کې نیسي کولی وان یسلبهم الذباب شیئا که وتښتوي د دې بوتانو نه موچ یو شی هسې که نه چې بوتانو باندې زاپورانو شات باندې ککړ کړی موچ راځي چې ترې نه وتښتي لا یستنقذونه من له موچ نه دغه بوت له موچ نه بیرته خپل شی نسي راخیستلی دا څه خدایان دي. ضعف الطالب والمطلوب ضعیف د طالب و مطلوب دواړه. موچ څه د طالبانو موچ عربي کې ورته ذباب وایي ذباب ځکه ورته وایي دا منحوت ده له اذا ذب آبه اذا ذب چې وی سړی آبه بیا راځي ذب چې وی سړی بیا راځي طالبانو دا منحوت ده له اذا ذب آبه. موچ څه د طالبانو ورونو تنطاوي و خبر کړي دا چې په سوونو سترګې لري طالبانو دا یوه سترګې نه ده طالبانو دې په سترګه کې نورې سترګې دومره ډېر په سوونو سترګې لري طالبانو. علامه طنطاوي وایي چې د میکروسکوپ زمانه راغله نو د موچ د سترګو باندې بحث کوي بیخي ډېر څومره ډېرې سترګې طالبانو لري. په زرګونو اعتراض على مؤلف في مسألة اعين الذبابة التي تعد په زرګونو سترګې طالبانو موچ لري په زرګونو. دا طالبانو د میکروسکوپ دنیا خو لا تاسې تر اوسه نه ده لیدلې. ای رب العالمین دا ارمان دې موږ په ژوند زر پوره کړه چې موږ مدرسې داسې جامعې جوړې سي چې یوه پکې مستقله د لابراتوار څانګه ولرو طالبانو. د لابراتوار څانګه کې طالبان چې کله درسونه وایي او بیا خو نن داسې مخلوقاتو باندې بحثونه روان دي طالبانو چې هغه مرئي نه دي. موچ د دوه سترګې د په زرګونو سترګې دي و چې لابراتواري کوي نو موچ ورته راګیر کې طالبانو ته یې کښېنئ چې اوس یې سترګو ته وګوره چې څو سترګې دي هغه نامرئي معلومات طالبانو دی ویني. داسې طالبانو ورونو موږ داسې ونه بلئ چې موږ شاته پاتې کېدونکي
دا هغه انسانان یو که د الله عز وجل خوښه وه طالبانو ژوند یاري را سره وکړه چې د افغانستان مدرسې داسې راتلونکي کې غواړو. تاسو به وایي کمپیوټر مباح نه، داسې بې فرض بولو طالبانو چې راتلونکي مو په مدرسو کې او په جامعاتو کې مې د لابراتوار مستقله څانګ به وي چې طالبان په هغې کې علمي څېړنې وکړي. ځکه طالبانو دین دا ټول خو سره مشترک دي. نن څومره ډېر مشکلات را روان دي، دا ټول به طالبانو دلته حل کېږي. او دا یاد ساتئ چې دا به یوه ورځ نه یوه ورځ خو الله نه دا غوښتنه کوي چې موږ په ژوند باندې دا د لابراتوار څانګې راولو. څومره خوند به کوي چې طالب له مدرسې نه راوځي طالبانو یو ساینسدان وي د دین ماهر او دوی په دې ټولو شیانو باندې معلومات لري. دا به ښه وي طالبانو. او که ساده باده راوځي دا به ښه وي. داسې ژوندی سړی راوځي چې د لابراتوار څانګې نه فارغ وي. څومره خوند وي. دلته موږ تاسې په امارات کې د یوې څانګې یو څوک مسؤل ده. بیچارګي ما ته ډېر یو ورځ زه ورغلی یم بیا یې وګرځولم. ډېر راته غلي چې یوه ورځ دې موږ د استادانو ته راسه درس ورته ووایه. دا داسې یوه څانګه د طالبانو ورونو ډېره علمي څانګه د روپۍ چې جوړېږي دغه څانګه دا روپۍ څه د طالبانو یو زرګون. ته ماته یو جب کې کوم زر عاجل یو لوټ لري ماته لږ راوښیه چا سره چې یو لوټ وي. دلته طالبانو دا شلګون نه ده، د شلګون کې ټکی ده. دا ټکی د روپۍ داسې اسانه نه جوړېږي طالبانو. زه یې پوه کړم دا شل ده دلته ټکی ده. دا ټکی طالبانو دوی په د انټرنیټ کې دومره غټۍ زرګونه دلته کې لیکلي د افغانستان بانک داسې چې غټۍ درته غټۍ دې کې خپل رازونه دي جعلي پې باندې معلومیږي طالبانو چې وارسې په یوه لویه دنیا به دي خبر. خو دا سړی چې د طالبانو چې څوک رئیس ده دی هم په خپل بخش کې طالبانو دکتور ده هم په حدیثو کې دکتورا لري. دواړه طالبان یو ماهر څوک تر جوړ. دا څومره خوند کوي چې هم په دغه بخش کې دکتور یې طالبانو هم په دې اړخ کې دکتور یې دواړه دکتوراوې درلودلي. څومره طالبانو خوند کوي چې اسلامي امت اوس طالبانو ورونه سړي ګوته په ګوته کړي که نه. دا چې یو شین غمی وي ښه ده که یو طرف د غمي تک سور وي او دا بل طرف یې طالبانو تک شین وي دواړه خوند کوي که نه. نو دا چې انسان طالبانو دوه غمي وي که نه د انسان کې دومره ډېر کمالات راجم وي چې هم دا دکتور وي دا نیمایي اړخ دا بل دکتور وي. نو چې هر څوک به دې په یوه جلۍ به نارې درپسې وي ما سره واده وکړه بل وي ما سره واده وکړه. ته به ورته وایې چې نه زه چا سره هم نه کومه پرېږدئ ما په کتابخانه کې. څومره خوند به کوي څومره ګټه به د اسلامي امت ته رسېږي. انشاءالله خدای مهربانه د کار به وشي کېږي طالبانو. ځکه چې تاسې ته ما کومې خبرې وکړې منلې دي طالبانو دا ورځ تر بلې نه علمي خبرې دي منلې.